الله الرحمن الرحيم. قال قاف زوردي ألف مدادي دو حركات قاف كشو قا لا لام بيو حركات لام همزة بيو زوري لام بزورد ميم سرزكو ميم إظهار دي ونبي غنيت راولي نبقى زنقاو كوي لام شندان بتشنكو سروينيسي ده ميم مخرج بتشنكي لم قل لك همزة بزور وي قاف دا كاف ندي كل بنوعيس قل قاف دي قل قاف بدا لام سره یو ځای کې دغه لام چې تاسو ویني چې ورغندې لري دا په دغه لام کې ګټ سوي دي مدغم سوي دي نو دلته دغه لام چې زور لري او دا ورغندې لري دا دواړه سره یو ځای کړي دي دلته لام ته شاد ور کړی دي اوس چې موږ تاسو وایو تاسو ډیر متفاهمي دا ادغام بیل غونې څخه دي نو موږ دغه قاف را سند شد لام سره یو ځای کوو څنګه وایي قل لك قل لك لام به دوه واره ادا کوي مګر ازانګه به نه ورکوي اکثره خلک داسې قل لك یا ادا غلط دی لام به اوږدوي نه لام نه غرنه لري نه کشېدل لري نه اواز اوږدېدل لري پر دغه لام به تاسې نبر وکړي ادغام بی غرنه دی ادغام د نون ساکن دی یا ادغام مثلین دی وبخشي ادغام مثلین دی مگر غونه نسته پکې کې څنګه وای قل لك انك همزه په زیر د نون سره یو ځای کوو نون بیرته په زور وایو غونه په دغه ځای کې ده چې همزه د نون سره جنګوي ان نون په زور وایي نه کاف په زور وایي ک انك لن تستطيع لام په زور د نون سره یو ځای کوو نون اخفا کوو تا په زور د سین سره یو ځای کوو پر سین باندې حمس کوو لن تس ته اوس نو دا ته ده دا طو ده د دې اواز نری دی باریک دی او د دې اواز دروند دی د دې و دا دواړه به په یو اواز نه وایي څنګه وایي تس ته طيع طا درون توری دی طا باندې زیر دی او یا دلته مده ده دا به دوه حرکت راکش کی عین به په زور وایست لن تستطيع معي دغه به اوږدوي نه ټول یو حرکت یو اواز دی معي صبر صاد د درنو تورو څخه دی همیشه دروند دي صاد به د با سره یو ځای کې پر بابه قلقله وکړي را باندې دلته ما د یوز جوړو په دلته دوه زورونه دي نون دا یو زور دی یو نون دی نون نه وایو په یو زور یو دغه الف باندې درېږو دوه حرکت یې کشو لکه ما د اصلي چې جوړو نو یې څنګه وایي صبر صاد رندي را درنه د بای په منځ کې باریکه ده مګر په با باندې قلقله ده صبر قال ان سألتك همزه مو په زیر د نون سره یو ځای کې نون مو اخفا کوي سین باندې زور دی په یو حرکت یې وایي همزه په زور د لام سره یو ځای کوو لام اظهار دی ټینګوي بیا نه ازانګه به نه ورکوي سألتك عن شيء عین به په زور د نون سره یو ځای کې نون به اخفا کوي شیء شین باندې زور دی یا مده ده دلته به تاسې په مدې لین جوړ کړي پر همزه باندې دوه زیر دي یو زیر دی یو نون دی تنوین دی ستاسو یو تفاهمي دوه زورو ته دوه زیرو او دوه پیښو ته تنوین ویل کېږي نو د تنوین نون موږ تاسې په میم وایو دغه میم چې ووینئ تاسې دا د اقلاب میم دی دا د وقف میم نه دی د وقف میم همیشه داسې نوشته وي داسې غټې نوشته وي داسې پر دې باندې چې موږ راسو پر دې باندې په دغه ځای کې ورته نوشته وي دلته ورته نوشته وي وقف لازم دغه میم چې دی دغه کوچنی میم چې دی دا د اقلاب میم دی دا دواړه به تاسې باید سره ګډ نه کړئ نو دلته دغه د نون اواز د شیء نه وایو شیء دوه حرکات شندان به بیخي ټینګ نه سره مشلوي د میم په اواز بوایست او دوه حرکات غونه به ورکړي بعد با په زور د عین سره یو ځای کوي
با داس بیا نه وایست د حمزه په اواز بیا نه وایست بابا په زور د عین سره ځکه عین دی حمزه نه دی با بعدها بعدها فلا فا باندې زور دی لام باندې زور دی الف مده دی دوه حرکت کشکی فلا تصاحبني طا طا نه وبخښي دا تیه ده تا پیش باندې وایو تو صاد دروندي اکثر وخت چې موږ تاسو ته تا د درنو تورو و مخ ته راسي زموږ څخه درنه ویل کېږي مګر دا دی چې موږ تاسو به ډېر کوښښ ورسره کوو چې درنه یې ونه وایو تا په پیش باندې وایو صاد دروندي دوه حرکت کشکي مد اصلي د الف دي ح ده دا هي نه ده ح ده ح به په زیر د با سره یوځای کړي پر با به قلقله وکړي دغه نون دی دغه یې زیر دی دغه ایسا د نون ده دا پسې یا په پسې ده دغه یا متکلم یا ده دا به خامخا دا کوي دا نون به راکش کړي دوه حرکته نو یې څنګه وایست تو صاحبني تو صاحبني قد قاف په زور د دال سره یوځای کړي دال به قلقله وکړي با په زور وایي لام په زور د غین سره یوځای کړي غین د درنو تورو څخه دي په ډکه خوله وایي او تا په زور باندې وایي قد د دال قلقله مو یې رانیسي قد بلغت بلغت اکثره خویندې دغه بلغ ته وایي دغه غین باید د خې په اواز ادا نه کړي د خا یا خې د دې اواز باید ونه ویل سي دا پر دغه باندې غلط دی څنګه وایي قد بلغت من لدني دلته بیا ادغام دی وبخښي دلته ادغام نون ساکن دی وروسته لام راغلی دی نو دلته ادغام بیا غونې کېږي میم به پر سن د لام سره ځای کوي دغه نون ساکن چې تاسو وینئ دا په دغه لام کې ګډ شوی دی دلته موږ تاسو د لام په اواز وایو نو دلته دغه نون ساکن چې نوشته راځي مګر ویل کېږي نه میم به راسن په زیر د لام سره یو ځای کوي څنګه وایست من لدني میم به په زیر د لام سره یو ځای کوي لام به بیرته په زور وایست مله دال به په پیش د نون سره یو ځای کوي پر نون به مکمله غونه وکړي دن بیا به نون په زیر باندې ووایست دوه حرکت بیا راکش کړي دغه یا به خامخا ادا کوي دلته به د مد اصلي خامخا جوړوي من لدني عذرا عین به په پیش د ذال سره ځکه د زی په اواز بینوست او را دلته درنه شوي دلته مد عوض جوړوي په یو زور یو الف باندې را وایست مد اصلي جوړوي عذرا فانطلقا فا باندې زور دی دغه الف چې دی دغه الف نه دی دا حمزه الوصل دی دا نه ویل کېږي نو فا به راسن د نون سره یو ځای کې نون به اخفا کوي فان طا ده په زور وایي طا لام په زور وایي باریک ل قاف باندې زور دی الف مده دی دوه حرکت پر دغه وقفه پر ساین باندې ودرېږي دلته قاف په زور الف مده دوه حرکت کشکی قا فان طا ل قا فانطلقا ساس ورته فهم طا درنه د لام باریک دی او قاف درند دی لام به په منځ کې نور سره ټینګوي طلقا داسې بیا نه وایست طا درنه د طا ل لام باریک دی قاف دروند دی فانطلقا حتی حافظ ورده تا سره یو ځای کوي تا باندې دلته تیره زور دی الف د مد اصلي د الف دی تا به دوه حرکت نه څلور حرکت به د دغه حمزه په خاطر کش کی چې دلته مد منفصل جوړیږي یعنی د مد توري دلته دی په دې توري کې دی حمزه په بل توري کې دی مد منفصل جوړیږي څلور حرکت به کش کی حتی اذا اتیا اهل قريتي اوس نو حمزه مو په زیر وایه
ذال باندې زور دی الف مده دی بل توري په حمزه شروع سوی دی بیا به مد منفصل جایز جوړیږي یو مدعا وایه یو دغه دی او یو دغه دی دا درې سره مدونه به څلور حرکته کش کی اذا اتیا حتی اذا اتیا د کوشش وکړي چې دغه د حمزه یو زور دغه حمزه در یادوم دا کش نکړي دا په یو زور وست اتیا له حمزه پر حمزه د ح سره یو ځای کړي پر ها باندې حمس وکړي له د دغه ح اواز د سینې څخه راخیږي قریتي قاف دروندي را درنه ده قریتي اوس نو یا په زور ویله دلته دغه تا په زیر وایو ستاسې ورته پام وي دا توري به زه څه درته تشریح کوم چې ستاسې په پوه سئ چې دغه نون کوچنی نون ولې راځي دغه اصلي قریتین دی تین دی دلته موږ تاسو ویل چې په دوه زیرو کې یو زیر دی یو نون دی نو دغه د تین د دا پرتا چې دوه زیرونه دي دغه نون یې را ایستلی دي دلته یې نوشته کړی دی په دې خاطر باندې چې دغه نون چې د تنوین چې دی دا ورغندی لري په حقیقت کې یو زیری یو نون ساکن نون ورغندی لري دغه نون هم ورغندی لري که تاسو ورته وګورئ دلته حمزه الوصل یې نه ویل کېږي دغه سین هم د ورغندی لري دوه د ورغندي توري موږ تاسو سره جنګولی نسو نو دغه نون راواخلي دلته زیر ورکړي دا دته نون قطنی وایي زه به دلته نشته کوم نون لوړ مې درته نشته کوي ورته وګورئ قطنی قاف دی طا ده نون دی یا ده قطنی دغه نون قطنی بولي چې د تنوین نون راوباسي د نون په شکل یې نوشته کې زیر ورکړي چې د دا بل توري سره وجنګېږي بیا یې درته وایم اهل قریتي نستطعم ستاسې پام وي دغه نون قطنی دی دغه زیر د تنوین نون دی دلته زیر ورکړی دی بیا درته وایم قریتي نستطعم ستاسو ورته پام وي تی باریکه تا درنه دا توري مو یو وار لږ چې لوړ ووایه دلته مو ووایه دا تا به نه دغه کوي درنوي او تا به باریکه نه وایست نستطعم عین به په یوه حرکت ویسکه شوی بیا نه میم باندې زور د الف مده دی بل توري په حمزه شروع کېږي مد منفصل جوړیږي دا به څلور حرکته کش کوي بیا یې د دغه ځای څه درته وایم اهل قریتي نستطعم اهلها حمزه باندې زور دی ها ساکنه ده دلته مو همس به وکړي مکمل اهلها دغه لام په زور وی دغه ها باندې زور دی الف مده دی دوه حرکت کش کوي اهلها فابوا فام په زور ولا حمزه دغه فا چې په ولاړه ده دغه د حمزه دی دا یې زور دی او با باندې زور دی دلته واو لین دی دا به په نرمي سره وایست فابوا ان یضیفوهما دلته بیا ادغام د نون ساکن دی د غونې سره دته ناقص ادغام وایي چې غونه پکښې کې پاتې وي لکه در مخه چې مو وویله په دغه ځای کې ادغام مطلق دی دلته ادغام مطلق دی په دغه ځای کې ادغام ناقص دی اوس نو حمزه په زور دغه نون په د یا کې مدغم سوی دی دلته موږ د یا په اواز وایو دغه یا لکه موږ تاسې چې زمزمه کوو دغه غونه به خامخا جوړوي څنګه وایي ای اوس نو یا په پیش وایو یو ای یو غلط د عقل د غاښ نیولې د عقل د غاښ نیولې در نیشت د غاښ پورې به ژبه پورته کوي که دواړه اړخونه پورته کوي که یو اړخ پورته کوي د لوړې زامې اوري ته څنګه یې وایست ان یضیفوهما غضی د ژبې سر به نه استعمالوي که مو د ژبې سر استعمال کړي د غلط بیا تاسې د دال په اواز وایاست ان یضیفوهما فا باندې پیش دی واو مده دی دا مو دوه حرکته را کش کړي ها باندې پیش دی میم باندې زور دی الف مده دی دوه حرکته کش کړي
أن يضيفوهما فوجدا. فا باندې زور دي، واو باندې زور دي، جیم باندې زور دي، او دال باندې زور دي، الف مدادي فقط د یو دال دوه حرکت کوي. فوجدا فيها. دلته مد اصلي د یادي فارا کشکی دوه حرکت، پر ها باندې زور د الف مدادي مد اصلي د الف دي دوه حرکت کشکی. فيها جدارا يريد. جدارا يريد. جیم په زیر وایو، دال په زور دی، الف مدادي دوه حرکت دال کشو جدا. اوس نو پر را باندې دوه زورونه دي، دغه یو زور دی یو نون دی، نون په دغه یا کې مدغم سوی دی، دلته ادغام د نون ساکن د غونې سره دی. نو څنګه وای د را یو زور استعمال کی جدارای جدارای. اوس بیا وایي یا بیرته پیش وایست یو را باندې زیر دی او یا مدده د دوه حرکت را کش کی ری دو. جدارای یوریدو ان ينقض. اوس نو دلته بیا ادغام د غونې سره دي، ستاسو ته پام دغه نون په دغه یا کې ګډ سوی دی، مدغم سوی دی. یا وبخښئ یا دغه نون اخفا کیږي. یا قض قض. همزه په زور د چې سره یو ځای کې د یا سره، دغه نون په نوشته راځي، دا نون مدغم سوی دی، ګټ سوی دی په یا کې، مګر په ویلو کې اصلي همزه تاسې د یا سره جنګوي. څنګه بس اوس نو یا په زور د نون سره یو ځای کې قاف په پسې دی، نون اخفا کې یا قاف په زور لري او دلته غضات دي. قاف د غضات سره یو ځای کې دواړه درنه توري دي، غضات به بیرته په زور وایاست. یو وارې بیا درته یا قض فقامه فقامه. فامو په زور وایو، همزه په زور، قاف باندې زور دي، الف مدادي دوه حرکت کش کی، میم په زور وایو، پر ها باندې مد سلا صغرا ده، که تاسې درېږي بیا دلته د مد سلا نه جوړیږي، بیا به ها ساکنه کوي. نو به څنګه وایست فقامه فقامه. قال لو شئت. لامو په زور د واو سره یو ځای کې لو، شین په زیر د حمزه سره یو ځای کې پر حمزه باندې جټکا وکړي شئ. لو شئت. لام په زور د تا سره یو ځای کې تا به بیرته په زور است لت. خا په زور درنه ده، خا درنه ده، همیشه درنه ده. خا په زور د ذال سره یو ځای کې دا د زی په اواز نه لتخذ لتخذ ته تا به په زور پسې وایست علیه اجرا علیه اجرا. عین مو په زور وای، لام باندې زور دی او دلته یا لین ده او همو په زیر ویل علیه، دا په کشوي نه هی نه دی، علیه اجرا. همزه په زور د جیم سره یو ځای کوي، جیم باندې قلقله وکړي او دلته مد وز جوړ کړي، را په یو زور یو الف باندې ادا کړي درنه اجرا. قال هذا ها باندې تیر زور ده، قال مې څو واره درته تشریح کړي دي، نور نو تاسو په پوهیږئ چې قاف کشوي دوه حرکت او لام نه کشوي. قال هذا ها باندې تیر زور دي، زال باندې زور دي، الف مدادي دا به دوه حرکت هم کش کی، زال به هم کش کی. هذا فراق. فا به په زیر وایست، را به درنه ادا کوي، را باندې زور دي، الف مدادي به دوه حرکت بیا کش کی، مد اصلي د الف دي، قاف دروندي په ډکه خوله بیا ادا کوي، په پیش باندې کشوي بیا نه. فراق فراق بیني. با باندې زور دی یا لین ده، نون باندې زیر دی یا مده ده. بیني بیني. ستاسو ورته پام دی مدلین کشیر نه، مدلین په نرمي سره ویل کیږي. بی دا مدلین سو، نی نون براکش کې دوه حرکته، یا دلته یا مده ده. و بینک و بینک، نیک بنویس نونو کاف نصر ځای کوي. و بینک
نیکه. او که چیرې پر دا جیم باندې تاسې درېږئ سا مو ختمیږي بیا به داسې وایاست وبینک. پر کاف باندې به همس وکړئ. سأنبئک. سین مو په زور وایه، حمزه مو په پیښ وایه، نون مو په زور د با سره ځای کې، با مو بیرته په زیر وایه. سأنبئک. دا او به هم نه کشوي او دا اوک به هم نه وایست. دا جلا توری دي خپل حرکت لري، کاف جلا توری دي خپل حرکت لري. څنګه یې ادا کو؟ او که سأنبئک بتأویل. با په زیر وایو، تا باندې زور دی د حمزه سره یو ځای کوو، پر حمزه باندې جټکه کوو. بتأویل. واو به راکش کې دوه حرکت، لام به په یوه حرکت ووایست. ما لم میم به اظهار کی. تستطيع علیه. دا توری مو الته لوړ هم تشریح کی. تا په زور د سین سره یو ځای کوو، سین باندې همس کوو. دغه تا باریکه وایو، تا درنه وایي، د عین سره یو ځای کوو. دلته بیا ادغام مثلین دی. دغه ته ادغام مثلین وایي چې دوه ساکن توري یو رقم توري دوه واره راغلي وي. څه رقم ساکن دي؟ زه به تاسو وښیم. که تاسو وګورئ پر عین باندې دلته دا ورغندی دی. دغه بل عین که تاسو وګورئ په شد کې اول عین ورغندی لري او دوهم عین مو زور لري. دا دواړه سره یو ځای کې د چیسي ورکی شد ورکی. اوس نو دغه چې دی دا دلته داسې کړی دی چې دغه عین چې دی په دغه عین کې یې مدغم کړی دی. دیته ادغام مثلین وایي. نو دغه تا به راسن دغه شد د عین سره وجنګوي. دغه عین په نوشته راځي، په ویلو اصلي دغه عین ویل کېږي، په دې خاطر چې دغه عین په دغه کې مدغم سوی دی. څنګه وایست؟ تستطيع علیه. تستطيع علیه صبرا. صوت په زور د با سره یو ځای کې پر با مې قلقله وکړله او دلته پر را باندې درېږو، را به درنه ادا کړي، په یو زور یو الف بیا ادا کړي، مد عوض به جوړ کړي. نون د تنوین نه ویل کېږي. بیا یې وایو ما لم تستطع علیه صبرا. اما السفینة همزه په زور د میم سره ځای کې مکمل غونه مو پر شونډانو وکړه. میم په زور د سین سره ځای کې دغه همزه تر وصل نه ویل کېږي، د لام شمسي نه ویل کېږي. میم په زور د سین سره ځای کې سین به بیرته په زور وایست. مس. اوس نو فا باندې زیر دی یا مده ده، د فا به راکش کړي. فی نه تو. اما السفینة فی. پر دغه فا باندې فقط د غاښو څوکې مو پر دا لوړ شونډې په لاندې ایسه کې کېږدئ. غاښونه ډېر منه نه باسي، کینه نه باسي، بیرته هغه لکه فا داسې ویل کېږي لکه پر دوو شونډانو چې وایست. بیا یې درته وایم اما السفینة فکانت. فام په زور ول کا باندې زور دی او دلته نونو په زور د تا سره ځکه پر تا باندې حبس کو. فکانت لمساکین. لام په زیر باندې وای، میم په زور وای. لیمه. سین دوه حرکت کشي وسا. کاف باندې زیر دی یا مده ده، دا به دوه حرکت راکش کی. کی نه نون په زور ادا کی. لمساکین یعملون. یا مو په زور د عین سره یو ځای کړله، میم په زور وای، لام باندې پیش دی، واو دلته مده دی، دوه حرکت به لام راکش کی. لو نه یعملون په دغه ځای کې به عین د حمزه په اواز نه وایست چې جټکه کوي، یا نه دی. یعملون فی البحر.
فا مو په زیر د لام قمري سره یو ځای کړه، با مو په زور د ح سره یو ځای کړه، دلته همز کوو بح. د اواز سره د سا جاری ده. او را سپکه وایو ری. فل بحري فرت فرت. اوس په دغه ځای کې بیا موږ تاسې ادغام متجانسین لرو. متجانسین هغه ادغام دی چې د دوو تورو مخرج یا نږدې وي یا یو وي. اوس لکه موږ تاسې دال وایست، همزه د دال سره وجنګوي اد، او همزه د تا سره وجنګوي ات. که تاسو ګورئ ژبه پر یوه ځای د مخ د غاښو څخه لوړ تالو سره مشتي د دوی مخرج یو ځای دی. اوس نو دلته سره کم ادغام دی، دغه دال په دغه تا کې مدغم سوی دی، دلته موږ د ت په اواز وایو. دغه دال دی، زه به دلته درته مشتاکم دال ساکن دی، دا په ت ساکنه باندې اوښتې دي، ت ورغندی لري، دا تا ورغندی لري، او بل تا پیش درلودي، دا یې د تا پیش. دا دواړه په عربي کې سره یو ځای کوي، دلته چې شي کاږي تا وکاږي او شد ورکي، هغه خپل حرکت ورکي تو. سیسو انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو پوهیږئ، که نه یاست په پوهیږئ بیا زما په ګروپ کې پوښتنه وکړئ، زه بیرته درته تشریح کوم. دلته دا ویډیو زه په تلوار جوړوم په دې خاطر باندې چې زه ستاسو نه غواړم چې تاسو ډېر وخت ونیسم. د دغه ځای څخه بیرته درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. فی البحر فرت. ستاسو چې پام وي دغه دال نه ویل کېږي، دغه دال نه وایاست، را به راستن د ت سره وجنګوئ. رتو رتو متصل چې دال په تا کې مدغم سوی دی، ګډ سوی دی. ان حمزه په زوار د نون سره وجنګوي، نون دلته اظهار کی په دې خاطر چې حمزه په پسې دی. ان ژبه د تالو سره مشلوي، غونه مو پر کوي. ان بها حمزه په زور وایو، عین باندې زیر دی یا مده ده، با باندې زور دی، ها باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت کشو. بها وکانه واو په زور وای، دغه کاف دی، کوچنی کاف دی چې موږ تاسې کوچنی کاف ورته وایو، دروند یې نه وایو او په ستوني کې نه وایو. کاف په زور وایست، الف دغه الف مده دی، دوه حرکت یې کش کوي، او نون په زور است. وکانه وکانه وقانه بیا نه وایست، دروند قاف نه دی، غټ قاف نه دی. وکانه وراءهم ملک یأخذ، دغه ګرتوري سره مشتي ستاسو ته پامې. واو په زور وای، را باندې زور دی او الف مده دی، په دغه یو توري کې حمزه ورسره راغلی دی. هر وخت الف مده او حمزه په یو توري کې راغله نو دلته مد متصل واجب جوړیږي. دا به خامخا څلور پنځه حرکت کشوي واجب مدي. نو یې څنګه وای؟ او را درنه ده ورا. اوس نو په دلته بیا ادغام، دته ادغام شفوي هم ویلی سو، ادغام مثلین هم ورته ویلی سو. او په دې ځای کې که تاسو وګورئ دغه میم ساکن دی، دلته شاد دی. دغه میم چې دی، دغه میم په دا بل کې مدغم سوی دی، ګټ سوی دی، دغه میم زور درلودي نو شد یې ورکړی دی. نو دلته دغه میم چې دی دا مشتاسي حقیقتا کې دغه میم نه وایو. ها به راسن د شد د میم سره وجنګوي، مکمل غونه به وکړي، شونډان به ټینګ سره ونیسي. څنګه یې وایو؟ وراءهم بیرته بل میم پس ورست، ملک یأخذ ملک یأخذ. دلته مو میم بیرته په زور وای، لام په زیر وای، کاف باندې دوه پیښونه دي چې یو پیښ دی یو نون دی، پسې د یرملون د تور څخه یا په پسې ده. دلته ادغام د غونې سره دی، ادغام د نون ساکن دی مګر د غونې سره دی. نو یې څنګه وای؟ ملک. دلته دغه نون د تنوین په دا یا کې مدغم سوی دی، موږ د یا په اواز وایو. ملک یا 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 به په زور د حمزه سره یو ځای کوي او جټکه به ورکوي. خو درنه ده، همیشه درنه ده، په ډکه خوله بیاست. خو زال به په باریک دی، په د ژبې پر سر بیاست. ذو بیا یې درته وایم د دغه ځای څخه وکان وراءهم
مالك يأخذ كل کاف په زور د لام سره یو ځای کوي او لام به په زور وایس پر لام به نبر وکړي اوږدوي به نه زنګې به نه وکړي کل اکثر خوند داسې وایي دا به نه وایس څنګه وایس کاف لام پیش کل لام زور له کل لام باید دوه واره داسې په تیزي سره سفینة دلته سین په زور وایو پر فا باندې زیر دی یا مده ده سفینة دلته به نون اظهار کې ژبه به د تعلق سره ومشلوي او غونې ته بیا نه بیاست سفینة په دې خاطر چې دلته غاین په پسې دی غاین د اظهار د تور څخه دی یا د استعمال د تور څخه دی اوس نو غاین دروندي صاد دروندي دا به په دواړه سره ځکه غاس با باندې پر صاد باندې به همس وکړي غاس با زه خپله دلته درېږم په یو زور یو الف باندې وایم غصب واما الغلام واو په زور وایو همزه په زور د میم سره یو ځای کوو میم په زور د لام قمري سره یو ځای کوو غاین مو په پیش وایو دروند لام دوه حرکت کشو مد اصلي د الف دی او میم په پیش وایو واما الغلام فکان دا فقط د غاښو لوړې غاښو څوکې مو لاندې شونډې په لنده سکې کېږدي غاښونه ډېر منه نه باسي کنه نه باسي بیا د پی اواز جوړیږي یا د پر دوو شونډانو یې مه وایست فکانه دغسې یو رقم اواز جوړیږي لکه موږ تاسې اوف کوو مګر اکثره خوند یې په پو کول وایي دی فو کانه یا دا غلط وي پوکوي بیا نه ده فا په خپل مخرج کې به وایست د غاښو د لاندې د څلور غاښه مو نه دي یا دا دوه د مخ غاښونه دا به د لاندې شونډې په لندې حصې ته داخل کړي هوا به پسې راپورې وي فکانه ابواه همزه هم په زور وایي با هم په زور وایي وا باندې تېره زور دي دوه حرکته مو کش کړي وا هو ها په یو حرکت ابواه مؤمنین میمو په پیش د حمزه سره یو ځای کې پر حمزه مو جټکا وکړه واو د حمزه چوکۍ ده او دغه واو نه ویل کېږي مو جټکا ورکوي مینین میمو په زیر وایي نون باندې زور دی یا لین ده دوه حرکتونه کشیږي وبخښئ دلته بیا په نرمي سره وایست مؤمنین بیا یې درته همزه هم په زور وایي با هم په زور وایي واو مو دوه حرکته کش کړي مد اصلي د الف دی ها په پیش وایي ابواه مو همزه په پیش د حمزه سره یو ځای میم په پیش د حمزه سره یو ځای کوو او دلته حمزه ته جټکا وکړو واو چوکۍ ده میمو په زیر وایي نون باندې زور دی یا لین ده مد لین جوړو نون په زیر پسې وایو مؤمنین ابواه مؤمنین فخشینا فامو په زور ویل خو درنه ده په زور یې وایو فخشینا شین باندې زیر دی بیا دلته مده ده نون باندې زور دی الف مده دی دوه حرکت پر ځای څلور حرکت کشو په دې خاطر باندې چې دا بل توری په حمزه شروع کیږي فخشینا هم دلته بیا موږ تاسې ادغام د غونې سره لرو لوړ مې درته تشریح کړي نون په یا کې مدغم سوی دی یرهقهما همزه مو په زور د یا سره یو ځای کې یا مو په پیش د را سره یو ځای کې را درنه ویل کېږي ها په زیر وایو هی قاف په زور وایو دروندې قو ها په پیش وایو هو میم باندې زور دی الف مده دی دوه حرکت کشو یرهقهما دا رابع درنه ادا کوي طغیانا و کفرا درنه ده غاین دروندې دغه به تخ نه وایست په خې به نه وایست یا باندې زور دی الف مده دی دوه حرکت کش کوي او دلته موږ تاسې بیا ادغام د غونې سره لرو ادغام ناقص دی په نون باندې دوه زور دي
او دلته واو د يرملون د تورو په پسې دي، نو دغه د تنوین نون په واو کې مدغم شوی دی، دلته مشتاسي د واو په اواز وایو. مکمل غونه پر وکي نون په یو زور د واو سره وجنګوي. طغیانا وکفرا، واو په زور وای، کاف مو د په پیش د فا سره یو ځای کې دلته مو هم سوکي پر فا باندې. را باندې دوه زورونه دي، په یو زور یو الف وایو، نون د تنوین نه ویل کیږي. څنګه وایو؟ وکفرا کفرا فرضنا، ف په زور وایو، حمزه په زور وایو، را په زور د دال سره ځای کو پر دال قلقله کو، نون باندې زور دی الف مده دی، بل توري په حمزه شروع کیږي، دلته مد منفصل جوړیږي. ف ردنا ایوب دی له ما، حمزه مو په زور. دلته بیا ادغام د غونې سره دی، دغه نون په دا یا کې ګډ شوی دی، دلته د یا په اواز مشتاسي وایو. دلته به غونه پر وکي، حمزه به په زور د یا سره یو ځای کوي. ای دا غونه اصلي ده، دا نون ساکن ده، مګر دلته نون مشتاسي د یا په اواز وایو. څنګه وایو؟ ایوب دی له ما، ایوب دی له ما ربهما، رام په زور د با سره ځکه به درته په پیش وای، ها په پیش وای، میم باندې دغه میم دی، د میم په زور لري، الف مده دي، دوه حرکت یې کش کی. رب وبخشي، ربهما خیرم، خو درنه ده، زور لري، یا دلته لین خیرم. دلته بیا ادغام د غونې سره دی، را باندې دغه نون ساکن چې دی د تنوین، دا بیا په دلته د میم په اواز وایو. را به په یوه زور د میم سره یو ځای کی، شونډان به ټینګ ونیسي، او غونه به دوه حرکته جوړ کړي. خیرم رم، دا را په یوه زور د میم سره وجنګوي. خیرم منه، نون به اظهار کی، ژبه د تلوس رو مشلی غونه کوي بینه. من هو حابون نکشوي. زکاة و اقرب رحمه، زامو په زور ول زه، تا باندې تیر زور دوه حرکت کش کی، دغه واو نه ویل کیږي، تا په باندې تنوین دي، دوه زور دي، دغه د تنوین نون په واو کې مدغم شوی دی، دلته په د واو په اواز موږ وایو. ادغام د نون ساکن د غونې سره دی. نو څنګه وایست؟ زکاة تاو، تا په یو زور د واو سره وجنګوي، غونه وکي. زکاة و بیرته به واو په زور وایست. اق، حمزه په زور د قاف سره یو ځای کوي، قاف باندې قلقله وکي. اق، را درنه ادا کوي، ر با په زور وایست. ب زکاة و اقرب رحمه، را درنه د ح سره یو ځای کوي، پر ح باندې حمس وکي. رحمه، میم باندې دوه زور دي، په یو زور یو الف یا وایو، دلته مادي وز جوړو، دلته درېږو. رحمه. الحمدلله، دا زموږ تاسې سبق و، یو در یو اتایم آیات پورې موږ تاسې واخیستله، د پنځه اویا آیات څخه بیا تر یو اتیا آیات پورې انشاءالله تعالی زموږ تاسې سوره کهف چې دی پر ختمېدو دی په خیر سره، یو سلو لس آیات دی، موږ تاسې تقریبا دا دی اتیا آیات وویله، او موږ تاسې ته دېرش آیات پاتې دي، هغه په درو نورو ویډیوګانو کې انشاءالله تعالی سره یو ځای کړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسې سره وکړي. دلته په دغه ځای کې موږ تاسې شپاړسمه سپاره شروع کړله. سوره کهف خو په پنځلسمه سپاره کې شروع کېږي، پنځلسمه سپاره ختمه شوه، دلته مو دا اوس شپاړسمه سپاره شروع کړه. زه به یې وار درته وایم انشاءالله تعالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء
عن شيء بعدها فلا تصاحبني. كتسل تدريجي همزة غير كمل كيش سامو ختمسو ودريجي تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها ينقض جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. بالتزدريج كتا درلولا سيبرايكي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة س... وبخشي بكتب ما إخفاء وكري إخفاء نكيش بعيد ارتوان. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى dia درت أسانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.